دا خلک یې وکړي الله راضي کړي. دا پروسه چې بارانونه شروع شو، سیلابونه چې شروع شو، په هغه وخت کې ما د خلیفه صاحبانو ته ویل چې تاسو استخارې وکړئ څه افت را روان ده. نو په هغو کې دا و چې دا افتونه لکه حدیث صریحي ده چې شروع کېږي سبا سبق کې به ترجمه کې بیا راځي ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. په دغه ځای کې به ان شاء الله کوم یاد شو ویر مې نه شو. دا اکثره د ګناهو وجې چې په اخلاص دغه ختم وای دا ملت شروع کې د عذاب خدای تر پورته کوي. نو یو دوه لنډ ختم دي دوه منټه په لګيږي ځکه مرګري ډیر دي. زه به ختم وکم ذاتي به دعا وکم. هغه ختمونه به یو ځای شي د قران عظیم شان ختم. اول د ټول ملک د حفاظت لپاره چې خدای پاک موږ تاسو دغه ملک نور د مشکلاتو نه وساتي، الله یې د دښمنانو نه وساتي. په دغه نیت چې نیت دغه وي ان شاء الله خدای پاک به اثر مرتب کړي. چې زه څه وایم یو واری ډیر مشکل نشته کې. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا بل ختم دی ګناه او د مغفرت په نیت چې الله ول موږ تاسو ته بیا ټول مسلمانانو ته مغفرت وکړي په دغه نیت په وکړو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا بل ختم دی دنیا او د آخرت کامیابی دی ټولو مشکلاتو حل دی دنیا او د آخرت سعادت ته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر لإخواننا المجاهدين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمبتدعة والمشركين والخلقين والبرشمين والروسين والأمريكين والظالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأيتم أطفالهم وأهلك عساكرهم وأخرجهم من ديار المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم سلط الظالمين بالظالمين اللهم سلط الكافرين بالكافرين واخرجنا من بينهم سالمين والغانمين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدای دې متعال دې موږ دا ختم دې تراوه د قرآن عظیم شان مبارک په خپل دربار کې قبول وګرځي. الله تعالی دا تراویح دا فرضي او نفلي اعمال مټول په خپل دربار کې قبول وګرځي. د ټولو روژتیانو روژې په خپل دربار کې قبول وګرځي. د ټولو صدقه کوونکو صدقې په خپل دربار کې قبول وګرځي. د نورو ټولو عبادت کوونکو ټول عبادتونه په خپل دربار کې قبول وګرځي. رب کریم د ټولو کړي ګناهونو مغفرت نصیب وګرځي. آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي. الله طرفت العين وقلم خپل نفسو ته مسپاري. خدای دې متعال څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي
یا د موږ نه دعا وغواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې. خدای پاک د ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کې، د افات او بلیات او مشکلاتو نه حفاظت مکثره نصیب وګرځي. خدای دې متعال ټولو طالبانو ته علم نافع، علم بعمل نصیب کې، ټولو علماو ته اخلاص او تقوا او دیانت نصیب کې، ټولو مشایخ کرامو ته استقامت شریعت، رفع د درجات، زیاده د فیضات ور په نصیب وګرځي. خدای پاک بندیان د اهل اسلام د بند نخلاص کې، قرضداران د اهل اسلام د قرض نخلاص کې، مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کې، مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسه. الله به ودو ته نیکسالي ودونه نصیب وګرځي، الله به اولادو ته نیکسالي نارینه اولادونه نصیب وګرځي، چې اولادونه د نیکسالي نیک عمل ورته لوی وګرځي. خدای پاک د موږ زمن، د موږ ورورونه، د موږ المسیان، د موږ شاګردان ټول علماء ربانین وګرځي. خدای پاک د موږ د مشایخ کرامو، اساتذه کرامو، والدین او حقدارانو درجات عالیه جنت الفردوس ته تا رضا ته دیدار نصیب وګرځي. خدای پاک چې ژوند دي په ژوند کې برکت کې، صحت او عافیت نصیب کې، موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي. خدای دې موږ خويندې مایندې، الله دې موږ خځې، دې موږ لورانې، دې موږ رندارګان، دې موږ ټول متعلقین، ټول مسلمانان الله په خپل حفظ او کرم کې وساتي. ټول ته خدای پاک خپل رضا نصیب وګرځي. دې موږ ټول خاتمه الله تعالی ته په ایمان باندې کې، رب کریم موږ ټول ته جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب وګرځي. څه خلیفہ صاحبان مریضان دي اسلام آباد ته وړي دي، باز نور ځای کې په علاجو لګیا دي، باز علاجو ته روان دي، دعاګانې ټول غوښتي دي. دغه ته خصوصا دعا وکړي الله ته د خپل عبادت او بندګۍ لپاره صحت کامله صریحه عاجله نصیب وګرځي. څومره علما کرام چې مریضان دي د دین په خدمت لګیا دي، الله د دین د خدمت لپاره ټول ته صحت کامله نصیب وګرځي. څومره مجاهدین او مشران چې د دین په خدمت لګیا دي، الله د دین د خدمت لپاره ټول ته صحت او عافیت ژوندۍ نصیب وګرځي. خدای ټول عام مسلمانانو ته د خپل عبادت او بندګۍ لپاره صحت کامله صریحه عاجله نصیب وګرځي. خدای دې متعال دې موږ مشران او کشران ټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي. خصوصا د موږ د افغانستان چې څومره امیران دي، د مشر نه تر کشر پورې الله ټول په شریعت باندې مستقیم کې. خدای پاک د ټولو نیتونو صفا کې، الله د ټولو کامل اخلاص نصیب وګرځي. خدای د ټول خدمتونه ورته په خپل دربار کې قبول وګرځي. الله د خارجي او داخلي دښمنانو نه د موږ سره حفاظت نصیب وګرځي. خدای پاک د موږ مظلومان، د موږ کونډې، د موږ یتیمان بیا و مزورې. خدای نیک سرپرستان موږ مقرر کې. الله دې موږ د امیرانو زړونه په مهربانه کې. خدای چې دا کوم فتنهګر په ملک لګیا دي، څوک اختطافونه کوي، انسانان تښتي، څوک غلاوي کوي، موټرانو دکاندارانو نه غلاوي کوي، څوک مسلمانان وژني، نور تکلیفونه رسي. خدای ته دغه قرآن عظیم شان د ختم په برکت، دغه روزي په برکت، دغه نیک مجمع په برکت، دغه ختمو په برکت خدای ټول ته هدایت وکړي. الله ټول ته هدایت وکړي. دا مسلمانان د آخرت بربادي کې جهنم ته خدای ټول د جهنم نه د مکسره راوګرځي. خدای ټول په زړونو کې خوف د تا پیدا کې. الله محبت دین او محبت دوستانو د تا ټول ته نصیب وګرځي. د چا په تقدیر کې چې ازلن خدای پاک هدایت نوي، الله د موږ د مختم ځکه نه لري کې په موږ مسلمانان نور م په زورې. الله د په دغه مشکلاتو گرفتار کې چې مسلمانان نور د ظلم نه خلاص شي. خدای پاک د مکشران او مشران ټول په شریعت باندې مستقیم کې. خدای د شهدا او ارواح خوشاله کې. الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب وګرځي. خدای په ټولو مړي د مسلمانانو باندې رحم وکړي. مخکینی مړي شوی کدا روزه کې مړي شوی په ټولو باندې الله تعالی ته رحم وکړي. خدای منازل د آخرت ټولو ته اسانه کې. موږ ژوندیم الله خاتمه په ایمان باندې کې. د دنیا سره د دنیا نه د ایمان سره بوزي. خدای دې موږ ټولو مسلمانانو په ورځ د قیامت د نبی علی السلام تر جنډې لاندې حشر د تا د رضا په حال کې وکړي. خدای پاک دې موږ حقداران، خواخېګان، خسرانو، نور خپلوانو، ماماګانو، ترېندې، ترونه، ترورګانې چې څومره حقداران هم دي، خدای ټول ته خپل رضا نصیب کړي. جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي. په دا علاقه باندې خپل خصوصي رحم وکړي. د مدرسې لپاره خصوصي دعا وکوي. ډیر ضرورت او ډیر مشکلات دي چې دا څومره خدمتونه چا کې کړي، خدای ټول ته جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي. دا پاتې کارونه چې جمعات جوړیدونکې ده، خانقاه جوړیدونکې ده، کتابخانه جوړیدونکې ده، دارالحدیث دی وړې دورې جوړیدونکې ده، نور د تخصص لپاره د نور شعبو لپاره نور درسګاوي موږ نه لرو. دا ټول تعمیرونه مخترات پاتې دي. خدای داسې اسباب برابر کړي چې دا ټول تعمیرونه په خیر باندې سر ته ورسیږي. الله تعالی دغه مدرسه د دین د خدمت مرکز وګرځي. خدای خصوصي تش تعمیر او مګرځي چې خلک تعمیر ته ګوري او معنویت نه کې. خدای په معنویت آباد کې، په علم آباد کې، د طریقت په خدمت تازه آباد کې. خدای پاک دا ټول استادانو ته د ښه خدمت کولو توفیق نصیب وګرځي. ټول ته د صحت او د عافیت ژوندۍ نصیب کړي. د ټول کورنی مشکلات حل کړي.
څومره طالبان چې موږ ته راځي خدای پاک ټول علما ربانین وګرځي، خدای خادمان د دین وګرځي، مشکلات حل کې، د حلال کار د ټولو جوړ کې، د صحت او د عافیت ژوندۍ ټولو ته نصیب کې، پریشانې ختم کې، خدای پاک مشکلات حل وګرځي. خدای پاک په دا کلی خپل خصوصي رحمتونه نازل کې، په دا ټول علاقه باندې خپل خصوصي رحمتونه نازل کې، په ټول وطن دې موږ خپل خصوصي رحمتونه نازل کې، د ټول دنیا په مسلمانانو رحمتونه نازل کې، د حرمین شریفین خصوصا علی حفاظت کې. خدای پاک د کفار او د فلت قدمونه یغو ته مور اولې الله تعالی د حرمین شریفین د عبادت او تحدیدونه مره ولې خدای خلق کعبه مبارکي ته ګوري کله د حال نږدې نه ور پرېږدي، د حجر اسود نه ور پرېږدي. خدای پاک دا شیطانانو دا کافرانو د ثبت عملونه کړي، ټول د موبایل په فتنو گرفتار کړه، په طواف کې په موبایل لګیایي، په سعی کې په موبایل لګیاوي، زیارت رسول الله ته ولاړې په موبایل لګیاوي، په عرفات کې په موبایل لګیاوي، په مزدلفه کې په ټول عمر برباد کو، د خلکو نه دعاوي پاتې دي، ذکرونه پاتې دي. خدای دا د کفارو د سیسې نور ختم کړي. خدای پاک موږ خپل حق ته متوجه وګرځي، الله آخرت ته متوجه وګرځي، دا موږ قیمتي عمر خدای پاک دې موږ نه مزای کوي. الله دا موږ قیمتي عمر په طاعت او په عبادت باندې قیمتي وګرځي. ما ته خصوصا دعا وکړه الله د دین د خدمت لپاره صحت جسمانی او روحاني راته نصیب کړي. خدای پاک د امراض جسمانه او روحانه ونم شفا کامله نصیب کړي. زمون اورېرو ته مې خصوصي دعا وکړي، خدای ټول علما ربانین کې، الله خادمان د دین کې، الله تعالی د صحت او د عافیت زندگی نصیب کړي. کور کې مډیر مریضان دي، والدین مدایو کال صاحب فراش ته پراته دي، والد سه مدي دغه ارمان نام چې ورشو د ارمان کې چې ما یو ور جماعت بدلای وای. خدای پاک دا مرزونه خو د مسلمان لپاره راحت دي، د مسلمان لپاره نعمت دي. خدای دې د درجه په پورته کې، الله منازل د آخرت ورته په برابر کې، نور خدای د صحت او د عافیت زندگی د مکسره نصیب کې. کور کې تقریبا 22 اپریشنونه شوي دي، ټول مریضان دي. خدای ټول ته د خپل عبادت او بندگی لپاره صحت کامله نصیب وګرځي. د ټولو خدو نور خدای توفیق د خطاعت او د عبادت نصیب وګرځي. خدای اخلاق حسنه ټول ته نصیب وګرځي، حسدونه بدنیتي د ټولو نه لري کې. خدای په دا ټول علاقه باندې خپل خصوصي رحمتونه وکړي، ټولو کورو کې چې مریضانو صحت او عافیت زندگی نصیب کې. خدای پاک اولادونه چانوي اولادونه ورته نصیب کې، چا د رزق تنګي وي رزق حلال واسع نصیب کې. دا د دین د خدمت سلسله تر قیامت پورې چې ترڅو امکان دی بقای خدای پاک ته جاری ولري. خدای پاک چې نور د ټول مسلمانانو په حاجتو ته خبرې دي، مسلمانانو حاجتونه پوره کې. جزا الله تعالی عنا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.